په سلامونه مو هرکلی کوم. فرید احمد احمدیار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ وایاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، د بلاګر په دوهمه ویډیو باندې پیل کړو. ګرانو دوستانو، په تېر ویډیو کې چې کوم بلاګر په اړوند موږ جوړه کړې وه، یعنی په هغه کې مې درته وښودله چې څنګه کولی شو چې بلاګر ویب سایټ جوړ کړو. همدارنګه د بلاګر په اړوند مې ځینې نورې خبرې هم درته وکړلې، او په هغه بلاګر کې کوم چې لومړنی موږ بلاګ مې جوړ کړی، په هغه کې مو د پوسټ وکړله. ګران دوستانو، نو راځو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په خپل بلاګ کې منیوګانې اضافه کړو، یعنی پیجونه ور اضافه کړو او په هغه پیجو کې پوسټونه وکړو. همدارنګه ځینې نور تنظیمات به هم پکښې کې په همدې ویډیو کې درته وښیم. نو ګرانو دوستانو، که چا همدغه لومړنۍ ویډیو نه وي کتلې، همدغه لومړنۍ ویډیو درسره وګورئ تر څو په هر څه باندې مو سر خلاص شي. نو دوستانو، راځو په ویډیو باندې پیل کوو، نور مو وخت نه ضایع کوو. درته ښه راغلاست وایم دوستانو. په تېره ویډیو کې موږ پر دې باندې بحث وکړی چې څنګه موږ او تاسې بلاګ جوړ کړو، هغه ته ټمپلیټ انتخاب کړو او همدارنګه په هغه کې پوسټونه وکړو. ګرانو دوستانو، تاسې زموږ بلاګ وینئ چې د آنلاین ټیچ په نامه. په تېره ویډیو کې ما همدغه 3 پوسټ وکړله په همدې خپل بلاګ کې. ګران دوستان، تاسې وینئ او په هغه کې مې عکس اپلوډ کړي چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې په خپل یو پوسټ کې عکس پوسټ کړو، او همدارنګه ځینې نور تنظیمات مې هم درته وکړل. چې په دې ویډیو کې به زه درته وښیم چې څنګه کولی شو چې دلته ډسکرپشن اضافه کړو، د رمضان آنلاین ټیچ لاندې ډسکرپشن، او همدارنګه نیوبار، همدغه نیوبار چې دی دا د منځه څخه یوسو، او منیوګانې اضافه کړو. مثال تاسې به په ډېرو سایټو کې لیدلي وي، لکه هوم پیج دی، مثال په توګه کانټاکټ دی، پرایوسي پالیسي ده، همدارنګه ځینې سپیج چې هغه دلته باید چې وي. نو هغه ډېرې مهمې دي. ګران دوستانو، که چیرې موږ تاسو غواړو چې خپل چینل مونټایز کړو، همدغه بلاګ مونټایز کوو، اډسنس ته اپلای کوو، نو د هر څه تر مخه موږ تاسو باید چې همدغه څو صفحې ولرو، لکه هوم دی، اباوټ اس دی، پرایوسي پالیسي ده، او همدارنګه کانټاکټ اس. دا ډېر مهم دي. که چیرې دا په یو بلاګ کې موجود نه وي، نو هغه اډسنس کمپنۍ همدغه بلاګ نه مونټایز کوي. نو راځو نور درس شروع کوو، په درس باندې پیل کوو. ګرانو دوستانو، خپل سایټ ته راځو. په دې ځای کې ما درته ویل چې موږ تاسې غواړو چې صفحې یا پیجز اضافه کړو، نو هغه به موږ تاسې خپل صفحې جوړ کړو. د هر څه د مخه راځو، په همدې ځای کې پر پیجز باندې کلیک کوو. کوم چې پر پیج باندې کلیک وکړئ، همدلته نیو پیج لیکلی ده. پر همدا نیو پیج باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، نو په دې ځای کې موږ ته یو وینډو را خلاصېږي. دا لکه کوم وخت چې موږ تاسې پوسټ کوو، همداسې عیناً د هغې صفحه راته را خلاصېږي، خو هغه په دې ځای کې پوسټ لیکلی. ګوره په دې کې پیج ټایټل لیکلی دی، او هغه دلته لیبل لري، خو دا لیبل نه لري. دوستانو، نو راځو لومړی به موږ تاسې خپل پیج اول پیج جوړوو. کوم وخت چې غواړو موږ تاسې خپل لومړنی پیج جوړ کړو، نو هغه به دلته موږ تاسې د دغه په باره کې وي، اباوټ په باره کې وي، اباوټ اس په باره کې به موږ تاسې خپل لومړنی پیج جوړ کړو. په دې ځای کې ورته لیکو اباوټ، ABOUT، اباوټ اس. دا لومړنی پیج دی چې موږ تاسې باید چې جوړ کړو. نو راځو کله چې مو اباوټ اس ولیکئ، نو د هغه څخه وروسته پر څه باندې کلیک کوو؟ پر پبلش باندې کلیک کوو. د هغه څخه وروسته دوهم پیج چې موږ تاسې غواړو چې جوړ یې کړو، هغه هم خپله د کانټاکټ په نامه دی. کانټاکټ ورته لیکو. کانټاکټ از ورته لیکئ، که ساده کانټاکټ ورته لیکئ خو هم صحیح کېږي. د هغه څخه وروسته راځو پر پبلش باندې. په داسې کې بیا تاسې موږ ته هغه خپل کانټاکټ بیا زه وروسته درته ښیم په راتلونکي ویډیوګانو کې چې څنګه کانټاکټ، هلته ایمیل، هغه ادرس، د ټلیفون نمبر، هغه څه چې هغه بیا په دې ځای کې خپل اتومات ورته اضافه کوو چې بیا آینده کې کار وکړي. نو راځو پر پبلش باندې کلیک کوو، او همدا دی موږ تاسې کانټاکټ په نامه پیج هم اضافه سو، اباوټ اس دی، او همدارنګه بل نوی پیج چې موږ تاسې غواړو چې جوړ یې کړو، هغه به د پرایوسي پالیسي په باره کې وي. دوستانو، دریم پیج مو د پرایوسي پالیسي په باره کې دی، نو هغه به هم موږ ته پرایوسي پالیسي ورته ولیکو، او همدارنګه به پر پبلش باندې کلیک وکړو. کوم وخت پر پبلش باندې کلیک وکړئ، زموږ ستاسې دریم پیج هم جوړ شو. یو پیج لا بل پاتې دی مهم. ګران دوستان، هغه ستاسې کولی چې هر څو پیج ور اضافه کړئ، خو زه صرف یو سمپل دغه درته جوړوم چې مطلب دغه پیجونه به ستاسې په بلاګ کې حتما وي. بیا موږ تاسې کولی شئ چې خپل بلاګ مونټایز کړو. راځو یو بل پیج به هم جوړ کړو چې هغه د هغه په نامه دی، سایټ ماپ په نامه دی. یعنی هغه کوم زموږ اساسي د ویب سایټ کوم محتویات چې هغه به بیا په دې سایټ ماپ کې
ځای پر ځای کړو. دوستانو دا دې موږ تاسې 3-4 پیجه جوړ کړله. اوس راځو ګورئ چې آیا همدغه کار کوي او که نه کوي. ریفریش ورکړئ. که مخکې موږ تاسې ریفریش ورکړو بیا هم موږ ته دلته صفحې نه ښکاره کېږي دوستانو. نو څه کوو، راځو راسن دلته به موږ تاسې لیاوټ ته راسو. په لیاوټ کې به دلته موږ ګیډجټ اضافه کړو چې هغه ګیډجټ په واسطه سره بیا موږ تاسې کولی شو چې خپلې صفحې ښکاره کړو. راځو کراس کالم ته همداسې پر اډ ګیډجټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې به پیجز پیدا کړئ. پیجز همدا چې دلته دا پیج ستا پر دې باندې کلیک کوو. کوم وخت چې دا اډ شولې د هغه څخه وروسته راځو ګران دوستانو هوم صفحه او همدارنګه اباوټ از یا کانټاکټ او د هغه څخه وروسته پرایوسي پالیسي about us او همدارنګه سایټ ماپ په تاسې اضافه کړئ. په ترتیب سره په دې ترتیب یې تاسې جوړ کړئ او د هغه څخه وروسته به راسئ پر سیو باندې به کلیک وکړئ. کوم وخت چې پر سیو باندې کلیک وکړئ د هغه څخه وروسته راځو سیو اریجمنټ ته. پر سیو اریجمنټ باندې کلیک کوو. همداسې موږ او تاسې دغه تغیرات ثبت شوله. اوس که چیرې موږ او تاسې راسو ریفریش ورکړو نو حتما به موږ ته دا ګوره ټولې صفحې کانټاکټ پرایوسي پالیسي about us سایټ ماپ همدا ټولې موږ ته چې کوي ښکاره کوي. نو راځو ټیسټوو یې ګورو چې آیا کار کوي که نه کوي. خو دلته صفحې موږ تاسې خالي جوړې کړي دي نو په دې خاطر ټولې به خالي ښکاري. که چیرې راسو کانټاکټ باندې کلیک وکړو ګورئ نو کمنټ هیڅ شی نشته پکې کې پرایوسي پالیسي په همدې ترتیب ده. ګوره پرایوسي پالیسي ده همداسې about us دی about us همداسې سایټ ماپ. راځو دغه ټولې صفحې موږ تاسې جوړ کړلې چې په آینده کې بیا په دې کې موږ تاسې هغه خپل اړونده د هرې صفحې اړوند هغه محتویات ورته ورواچوو. اوس راځو ګران دوستانو په دې ځای کې موږ تاسې غواړو چې دلته یو ډسکریپشن اضافه کړو چې په دې ځای کې موږ تاسې ډسکریپشن اضافه سي. نو هغه څنګه کوو، راځو په دې ځای کې پر دغه باندې کلیک کوو. همداسې لیاوټ نه بلکې سیټینګ ته راځو. کوم وخت چې سیټینګ ته رالو په دې کې ډسکریپشن لیکلی دی په همدې ډسکریپشن ایډیټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې تاسې هر رقم ډسکریپشن چې ورته لیکي خو زه یو ډسکریپشن یو ساده جمله ورته لیکم چې هغه بیا ماته ښکاره شي. دوستان ما همدغه جمله ورته اضافه کړله چې this website is about online teach او د هغه څخه وروسته پر سیو چینجز باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر سیو چینجز باندې کلیک وکړئ د هغه څخه وروسته راځو بیرته خپل سایټ ته. کله چې ریفریش ورکړو نو موږ ته به همداسې ښکاره شي this website is about online teach. دا موږ تاسې ډسکریپشن ورکړي. اوس راځو همدغه یو بار ایسته کوو ځکه دې ته ضرورت نشته په دې ځای باندې نو بد خوند هم کوي. راځو بیا هم لیاوټ ته راځو. په لیاوټ کې همدغه نیو بار ته راځو همدا ایډیټ کوو. کوم چې نیو بار مې ایډیټ کړي په دې ځای کې ټوله آف کوو. ټوله چیش کوو آف کوو او د هغه څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو. کوم چې پر سیو باندې کلیک وکړئ د هغه څخه وروسته سیو اریجمنټ چې دا هم سیو سو. راځو نور ریفریش صفحې ته ورکوو چې هغه به نور د منځه څخه ولاړ شي دوستانو. نو دا هم زموږ تاسې بل کار چې موږ تاسو په خپله بلاګ کې ترسره کوي. یو بل شی چې باید چې اجرا کړو فوایکن دی. فوایکن ګران دوستانو همدغه آیکن ته ویل کېږي فوایکن. کوم چې مثال په توګه اوس په دې ځای کې ګوره دغه د بلاګ آیکن دی. موږ تاسو کولی شو چې د خپل شرکت خپلې کمپنۍ آیکن مو همدې ځای ته اضافه کړو. دوستانو راځم زه دې ځای ته خپل آیکن اضافه کوم خو یو یادواري باید چې وکړم چې دغه آیکن به 14 په 14 کې وي. 14 په 14 کې بیا کولی شئ چې تاسو دلته اضافه کړئ. راځو همدغه فوایکن خپل بلاګ ته اضافه کوو. نو بیا څنګه کوو، راځو پر دې ځای باندې کلیک کوو. همدلته فوایکن لیکلی دی همدا ایډیټوو. کوم وخت چې مو ایډیټ کړي په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې خپل آیکن راپورته کړئ. براوس باندې کلیک کوئ. هر ځای چې ستاسې آیکن پروت دی مثال په توګه دلته یو آیکن دی زما سره جوړ همدغه آیکن زه ورته اضافه کوم. همدا آیکن دی مثال په توګه دا آیکن دی. فرض کړئ تاسې هر آیکن اضافه کوئ. زه اوس ما سره دا تیار جوړ دی همدا زه ورته اضافه کوم. یا بل آیکن به تاسې ورته جوړ کړئ 14 په 14 کې. دا 14 په 14 کې نه دی دا غټ دی ډېر. زه راځم خو په همدې ځای کې به آیکن ورته جوړ کړو. ګران دوستان تاسې کولی شئ په فوټوشاپ کې آیکن ورته جوړ کړئ چې زه به آیکن هغه خپل آیکن ورته راپورته کړم. ګران دوستان ما یو ساده آیکن ورته جوړ کړئ. تاسې کولی شئ دا آیکن باندې کلیک کړئ. زه صرف تاسې ته ښیم چې څنګه ایډیټېږي. راځم پر همدې ایډیټ باندې کلیک کوم او همدارنګه راځم براوس ته. کوم وخت چې پر براوس باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې یو ساده آیکن دی ما ورته جوړ کړئ. همدا ګورئ ګران دوستان دا ډېر کوچنی دی یعنې 14 په 14 کې بیخي کوچنی آیکن دی. په دې باندې اوپن باندې کلیک کوو. همداسې پر سیو باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر سیو باندې کلیک وکړئ دا ریموو کړئ.
نه دا خو بېرته د هغه دانه ریموو کوي ګران دوستانو. راځو بېرته همدا ورته اوپن کوو په کښې کې دغه 00 سیو باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر سیو باندې کلیک وکړئ نو زموږ او ستاسې فوایکن به چینج سي. کوم وخت چې موږ تاسو راسو همدلته صفحې ته ریفریش ورکړو نو زموږ او ستاسې ایکن به کوم ایکن چې فکر کوم اوس هم پر هغه خپل اندازه باندې نه دی سم نو ځکه نشي چینج حتما چینجېږي. تاسو لږ ګورئ په دې ځای کې دا دی چینج سو خو هغه اندازه یې ښه سمه نه ده سمه. تاسو کولی شئ چې یو ښایسته فوایکن ورته جوړ کړئ او په همدې ځای کې ورکړئ ګران دوستانو. نو زموږ او ستاسې درس د نن ورځ لپاره همدومره و چې څنګه مو وکولی سوای چې ډسکریپشن ورکړو او همدارنګه منیوګانې جوړې کړو او کومې منیوګانې باید چې موږ جوړ کړو تر څو زموږ او تاسې بلاګ مونټایز سي. همدغه منیوګانې لکه کانټاکټ، پرایوسي پالیسي، اباوټ اس، سایټ مپ، همدغه درې منیوګانې به حتما په یو بلاګ کې وي. بیا اډسنس ته تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ. که چیرې ستاسې بلاګ هر رقم ډېر ښایسته جوړ وي، هر رقم مډرن جوړ وي، خو که چیرې دغه درې پیجونه ونه لري نو ستاسې بلاګ اډسنس کمپنۍ هېڅکله نه در مونټایز کوي. تاسې مجبوره یاست چې همدغه درې چې هغه کانټاکټ دی، پرایوسي پالیسي ده او همدارنګه اباوټ اس دی، دا درې صفحې به تاسې په خپل بلاګ کې حتما جوړوئ. بیا کولی شئ چې تاسې اډسنس ته اپلای وکړئ او هغه ستاسې هغه کوم بلاګ چې دی هغه درته مونټایز کړي. نو ګران دوستانو په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تعالی زه درته ښیم چې څنګه موږ تاسې په خپل بلاګ کې تنظیمات کولی سو. نور تنظیمات د مثال په توګه همدغه فونټونه یې چینجوو یا همدغه بیکګراونډ رنګونه یې چینجوو. دا به انشاءالله تعالی په راتلونکي ویډیو کې درته وښیم. نو ګران دوستانو یوازینۍ هیله مې هم درڅخه دا ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، سکیپ کوئ یې مه. همدارنګه ویډیو درسره لایک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تر همدغه ویډیو لاندې په ډسکریپشن کې راته ولیکئ، کمنټ کې راته ولیکئ. ګران دوستانو په کمنټ کې تاسې هره پوښتنه چې وي هغه راته ولیکئ. انشاءالله تعالی زه به په راتلونکي ویډیو کې درته جواب کړلم. نو تر بیا پورې مو چې زه ستاسو دپاره د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. ستاسو څخه اجازه غواړم. الله په امان، مخته مو ښه وخت ولرئ.